د شپې به دا ښځه پاڅېده او د خپلې خاوند نه به پیسې پټولې. ښه چې سهار به د دې خاوند چې دی نو ناشته وکړه اپس ته به لاړ، نو یو کس به ګېټ ته راته و، دې به دا پیسې هغه له ورکولې. یار ډېر عجیبه داستان دی که نه. خاوند چې دی نو د خپله ښځه اخر کار د چا سره ونیوله یار، او اخر کار به دې جینۍ چا له پیسې ورکولې؟ خپل یار له به ورکولې او که چا له به ورکولې. او په اخره کې چې دی نو نیولې ده یار. ویډیو را سره مکمل وګورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې دا جینۍ چې دی نو د نیمې شپې به پاڅېده او د خپل خاوند د جیب نه یې پیسې راغېستلې، او چې کله به سهار شو دا جینۍ چې ده دغه جینۍ به ولګېده او د خپل خاوند له به یې ناشته ورکړله، او د خاوند چې دی نو اپس ته لاړ. نو بیا به چې دی نو سهار ټیمې به یو کس راته د دې ګېټ له، او دې جینۍ به ورله پیسې ورکولې او هغه چې دی نو هغه به یې وړې. ملګرو داسې چې داسې معامله 3-4 ورځې چې دی نو دقسې کار وکړو. بیا چې دی نو دوی ګاونډي د هر څه ولیدل چې یو کس راغی د سهاري، او د سهاري چې کله راغی که نه او دې جینۍ ورله پیسې ورکړلې، نو دا ګاونډي چې دی نو دا پرې شکي شو. د ګاونډي دا ټوله سټوري په خپلو سترګو باندې ولیدله چې کله د دې جینۍ خاوند مازدیګر ټیم دی د اپس نه را روان دی، چې کله هغه د اپس نه راته نو دغه ګاونډي ودرولو، دا ټوله سټوري ورته بیان کړه چې داسې یو کس د سهاري راځي او ستاسو د کور نه ستا ښځه ورله پیسې ورکوي او هغه چې دی نو وړي. دا څه معامله ده؟ نو د خاوند چې کور ته راغی نو دا هم ستومانه شو، او دې موبایل چې دی نو په یوې پنکې پسې پټ کړو. چې کله په پنکې پسې پټ کړو دا ټول منظر چې دی نو 2-3 ورځې وشولې چې دا منظر چې دی نو هغه ریکارډ کړو ملګرو. ځکه چې دا شپې به چې دی نو دې جینۍ راپاڅېده او د خپل خاوند نه به پیسې راغېستلې، او بیا به چې دی نو سهار به چې دی نو یو کس له به ورکولې او هغه به وړلې. دا ټول منظر چې کله ریکارډ کو دغه نه پس چې دی نو دا یوه ورځ چې دی نو دې الماري کولاو پرېښودله او په د اپس بهانه یې وکړه چې زه اپس ته ځمه. او کله چې ګېټ نه بهر شو نو دا لاړ او هلته ودرېدو او غلی ولاړ دی که نه چې اوس څه کېږي. په دې کې چې دا غلی ولاړ دی نو په دې کې یو کس راغی او دا ګېټ یې وډباوه او د جینۍ چې دی نو دې ورله پیسې ورکړلې، او دا هلک چې دی نو روان شو. د جینۍ د خاوند پسې هم روان شو او دغه هلک هم روان دی. په یو خوشي کور باندې ورننوتو. کله چې دا په یو خوشي کور باندې ورننوتو نو د جینۍ د خاوند پسې هم ورغی. چې کله د جینۍ د خاوند څه ولیدلو چې دغه هلک ولګېد او د جینۍ د پلار له چې دی نو دې له دا پیسې ورکړلې. نو د هلک هم ډېر زیات حیران شو او دی چې دی نو واپس سیده راغی کور ته، د خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې داسې څه معامله ده که نه ستا پلار مې هلته ولیدو، وایي داسې قیصه ده که نه، وایي زما دا پلار چې دی نو زما د ورونو د کور نه ایستلی دی، وایي زما د ورونو د کور نه ایستلی دی که نه، دې وجې نه چې دی نو زه ورله پیسې لېږمه چې هغه پې ځان د خوراک څه راوړي، وایي ځکه چې هغه ډېرې ښې خبرې ماته کوي او زما ډېر زیات خیال ساتي، نو دې وجې نه چې دی نو زه هم خیال ساتمه. مې ورته د خاوند وایي چې دا ټول منظر چې دی ما ریکارډ کړی وم، منظر ما ریکارډ کړی وم، خو تا ته دا پیسې د کوم ځای نه راځي؟ تا ته دا پیسې د کوم ځای نه راځي؟ نو چې دغه خبره ورته وکړه ویل چې ما دا روپۍ ستا نه پټولې او ستا نه چې دی نو ما اخېستلې. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. په چا باندې به هم چېرته په زندګۍ کې شک نه کوئ ملګرو، ځکه که نه چې د یوې خبرې نه صحیح خبر نه وي په چا باندې به شک نه کوئ، په چا باندې به الزام نه لګوئ او چېرته هم په خپلې ښځې باندې شک کول نه دي پکار. یار دا یو ډېره انټرسټنګ سټوري وه. دلته چې موږ سټوري بیان کړو نو اکثر خلک موږ ته وایي دا دروغ دي، دا هېڅ دي، اخوا دي. او ته د سټورۍ نه چې دی نو مطلب اخله، لاول چې دی نو یوې خبر ته رسوه، د یوې خبرې انویسټیګیشن کوه، د هغه نه پس چې دی نو په هغه باندې الزام په چا لګوه، په چا باندې چې دی نو شک کوه. لاول چې دی نو د په صحیح سترګو باندې لیدل دي چې یو څیز وایي ته په سترګو باندې وینې، وایي سترګې له اکثر هم دوکه خوري ملګرو. نو کوشش کوئ که نه په چا باندې الزام مه لګوئ، په چا باندې ضرور شک چېرته